بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ګرانو زده کوونکو. د کیمیا د برنامه څلورم برخه ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، په تیرو درې برنامه کې موږ تاسو د اووم ټولګي د اړوند موضوعاتو په اړه خبرې وکړلې. ښه به دا وي چې تاسو قلم او کتابچه له ځان سره ولرئ او مهم هغه کوم شیان چې د هغه تاسو سره کم کړئ هغه له ځان سره نوټ کړئ. په درېیم برنامه کې موږ تاسو د فزیکي خواصو له جملې څخه مختلف خاصیتونه ولوستل. تر رنګ پورې موږ تاسو ورسېدو. نن موږ تاسو ورونو ځو سلاید ته د فزیکي خواصو هغه پاتې برخه وایو چې هغه څه شی ده ورونو؟ خوند دی. دا هم ورونو یا ګران زده کوونکو د فزیکي خواصو له جملې څخه دی. ذایقه یا خوند. د ذایقې یا خوند په واسطه هم موږ تاسو کولی شو بعضې مواد یو له بل څخه سره کم کړو، تشخیص کو. خو فکر مې وي ګران زده کوونکو چې په لابراتوار کې هیڅ وخت تاسو دا کار ونه کړئ. یعنې تاسو هیڅ وخت کله چې لابراتوار ته تلئ دا کار سرته ونه رسوئ. ولې؟ ځکه چې په لابراتوار کې بعضې شیان د هغه زهري خاصیت لري. کله چې مثلا موږ تاسو د خولې او پز سره په تماس کېږي د انسان تنفسي یا هضمي سیستم له مشکلات سره مخ کوي. نو ذایقه هم ورونو چې دغه څه ده د فزیکي خواص له ډلې څخه ده او مختلف خواص مختلفې ذایقې یا خوندونه لري. لکه مثلا د بورې خوند سره کم دی خوږ دی، د مالګې خوند سره کم دی تریو دی. خو فکر مې وي ګرانو زده کوونکو چې خالص اوبه هیڅ خوند نه لري. بله موضوع چې دا د فزیکي خواص له جملې څخه ګرانو دوستانو بوی دی. بوی هم د فزیکي خواصو له جملې څخه دی د موادو او مختلف مواد مختلف بویونه لري. یعنی بوی په واسطه موږ تاسو هم کولی شو بعض مواد سره کم کو، تشخیص کو. مثلا رنګ عطر چې دی ګران دوستانو ډېر ښه بوی لري. یعنی که موږ تاسو یو ماحول یا یوې کوټې ته لاړ شو، یو محیط ته لاړ شو، هغه هلته عطر وي، موږ تاسو کولی شو چې قضاوت وکړو دلته عطر شیندل شوي دي. خو بعضې شیان ډېر خراب بوی لري. لکه خوسا شوې هګۍ چې د هغه سره کم ده هغه ډېر خراب بوی لري. نو د بوی په واسطه هم موږ تاسو کولی سره کم کړو، بعضې مواد له بل څخه تفکیک او یا هم جدا کړو. ښه ګران دوستانو، بله موضوع چې ده د فزیکي خواصو له جملې څخه هغه څه شی ده هغه ځلا ده. دا خاصیت ګرانو شاګردانو یوازې او یوازې په فلزونو کې موجود دی. غیر فلزات دا خاصیت نه لري. کله چې د فلزونو په خارجي سطح باندې نور یا د لمر وړانګې رګي هغه سره کم کوي بیرته منعکسوي. همدغو ته موږ ته څه شی وایو؟ ځلا وایو. خو دا انعکاس ګران زده کوونکو د فزیک له انعکاس سره فرق لري. یعنې موږ تاسو نشي کولی داسې وایو چې دغه د لمر دا ځلا د انعکاس سره ارتباط ورکړو. دا ځلا ځانګړی خاصیت دی چې یوازې په فلزاتو کې موجود دی او غیر فلزات دا خاصیت نه لري. لکه سره زر، سپین زر دا چې دي دا جلا لري. ولې غیر فلزات لکه کاربن او همدارنګه سلفر دا جلا نه لري. نو جلا چې دا یوازې په فلزونو کې موجوده، په غیر فلزاتو کې موجوده نه ده. او فکر مې چې دغه جلا د فزیک د انعکاس د موضوع سره ارتباط ورنکړي. دا موضوع ځانګړې موضوع ده. د ځلا علت چې دی که چا پوښتنه وکړه چې ولې ځلا رامنځته کېږي، دا د آزاد الکترونونو له کبله رامنځته کېږي چې آزاد الکترونونه یوازې په فلزاتو کې دي، په غیر فلزاتو کې نشته دي. ښه ګران دوستانو، بله موضوع چې ده د اووم د ټولګي هغه د مادې شکل او اندازه ده. که چا درته وایي چې دغه مادې شکل څه رقم دی، څه رقم شکلونه لري، موږ تاسو طبیعت کې وینو چې ډېر جسمونه چې دي هغه منظم هندسي جوړښت لري. ولې اکثره جامد جسمونه چې دي هغه څه رقم د غیر منظم جوړښت لري. د منظمو جامدو جسمونو دغه حجم بیا د هندسي فرمولو په اساس رقم کې موږ تاسو تعیینولی شو. ولې د غیر منظمو هندسي شکلونو حجم د مشخص فرمول په واسطه موږ تاسو نشو تعیینولی. موږ تاسو داسې ویلی شو چې په طبیعت کې جسمونه مختلف شکلونه لري. بعضې ښه منظم شکلونه او بعضې غیر منظم شکلونه درلودونکي دي. بله موضوع چې دا ګرانو زده کوونکو هغه کثافت دی. کثافت شی دی. موږ تاسو کثافت داسې تعریفوو، وایي د یو جسم د کتلې مقدار د حجم په واحد کې څه په نامه یادېږي؟
د همغه جسم د کثافت په نامه. څه رقم تعریفوو؟ وایي د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم کې څه په نامه سره یادېږي؟ د کثافت په نامه سره یادېږي. ښایي کثافت ورونه موږ تاسو له کوم فورمول څخه لاسته راوړو. کثافت شی دی د یو جسم د ماده مقدار په څه شي کې؟ په واحد د حجم کې څه په نامه سره یادېږي؟ د کثافت په نامه سره یادېږي. کثافت ګرانو زده کوونکو د کومې رابطې څخه لاسته راځي؟ موږ تاسو داسې تعریف کړو چې کثافت شی دی کثافت د یو جسم کتله تقسیم پر چی باندې؟ پر د همغه جسم په حجم باندې. موږ تاسو کثافت یو جسم ته محاسبه کوو. څه رقم؟ مثلا موږ تاسو غواړو چې د هر شي کثافت محاسبه کړو، د همغه جسم کتله به را اخلو تقسیم پر څه شي باندې؟ همغه جسم پر حجم باندې. داسې نه چې مثلا موږ تاسو کثافت د یو شي تعینوو او حجم او کتله د بل شي په نظر کې. نه، د هر جسم چې کثافت تعینوو د همغه جسم کتله به را واخلو تقسیم پر څه شي وکړو؟ د همغه جسم پر کثافت باندې. همدغو ته موږ په حجم باندې همدغو ته موږ تاسو کثافت وایو. دا د کثافت فورمول ده. د کثافت فورمول په انګلیسي تورو سره هم لیکلی شو. کثافت ته په انګلیسي کې ګرانو زده کوونکو ډینسټي وایي. څه ورته وایي؟ ډینسټي. کتلې ته څه شی وایي؟ کتلې ته ماس. او حجم ته څه شی وایو؟ حجم ته والیوم. والیوم څه ته وایي؟ حجم ته وایي. ښه د کثافت فورمول خو موږ تاسو کثافت مساوي کیږي کتله تقسیم پر چی باندې؟ پر حجم باندې. په انګلیسي تورو سره څه رقم وښیو؟ کثافت ته په انګلیسي کې څه شی وایي؟ ډینسټي. له دې څخه ډي را اخلي. او کتله ته څه شی وایي؟ ماس. له ماس څخه ام را اخلي. او حجم ته څه شی وایي؟ والیوم. د دغه حجم څخه یوازې لومړی توری وی را اخلي. ښایي موږ تاسو داسې هم لیکلی شو په انګلیسي تورو باندې چې ډي یا د یو جسم کثافت مساوي کی د یو جسم کتله په څه سره ښیم؟ ماس په ام سره لومړی توری څه شی ده؟ ام تقسیم پر چی باندې؟ تقسیم پر د همغه جسم پر حجم باندې. حجم په څه شی باندې ښیم؟ په وی سره ښیم. ښایي په انګلیسي تورو سره هم موږ تاسو د کثافت فورمول ښودلی شو. کثافت فورمول څه رقم ده؟ چې ډي مساوي کی ام تقسیم پر وی باندې. ام څه شی ده؟ ام کتله. وی څه شی ده؟ حجم. ډي څه شی ده؟ کثافت ده. ښایي دا څه شی ده؟ دا د کثافت د فورمول په انګلیسي تورو باندې هم موږ تاسو ښوده چې ډي مساوي کی ام تقسیم پر چی باندې؟ پر وی باندې. له دو څخه هم ګټه اخیستل چې مشکل نه ده. فقط یوازې موږ دلته سره کم کوو دغه یعنې دغه په آسان ډول باندې په دې شکل باندې ښایي. نور ام څه معنی ورکوي؟ کتله ماس. وی څه معنی ورکوي؟ حجم. والیوم. ډي څه معنی ورکوي؟ کثافت. ډینسټي. دا څه شی دي؟ انګلیسي نومونه دي. که چا درته ووایي چې د کثافت واحدات شی دي، ګران دوستان د کثافت واحدات د کثافت واحدات له فورمول څخه هم موږ تاسو پیدا کولی شو. کتله په څه سره ښیو؟ اندازه کوو په ګرام سره تقسیم حجم په میلی لیټر سره. او یا هم داسې هم کولی شو چې کتله په څه سره؟ په ګرام تقسیم حجم په سی سی سره. او یا هم سانتی متر مکعب. او داسې هم لیکلی شو چې ګرام تقسیم پر چی باندې؟ په سانتی متر مکعب. ګرچې نور واحدونه هم شته. کتله موږ تاسو په کیلوګرام سره هم اندازه کولی شو. حجم په لیټر سره هم اندازه کولی شو. ولې د اووم ټولګي په کیمیا کې فقط همدغه واحدات راخیستي دي. همدغه د اووم ټولګي لپاره کفایت کوي. د کتلې لپاره موږ تاسو نور واحدات هم لرو چې کیلوګرام دی. د حجم لپاره هم لرو لیټر دی. ولې موږ تاسو د اووم ټولګي مطابق دغه واحدونه استفاده کوو. ګرام د کتلې واحد، میلی لیټر د حجم. ګرام د کتلې واحد، سی سی د حجم. ګرام د کتلې واحد او سانتی متر مکعب د چی واحد دی؟ د حجم. او دوی ترمنځ یوه اړیکه هم شته ده. څه رقم اړیکه ده؟ اړیکه داسې ده چې یو میلی لیټر مساوي کی په چی باندې؟ پر یو سی سی. او دا مساوي کی په چی باندې؟ پر یو سانتی متر مکعب سره. موږ تاسو کولی شو ګران دوستانو چې د کثافت له فورمول څخه سوالونه هم سره کم کو حل کو. یو سوال به هم مکتب کتاب کې هغه هم سره کم کو حل کو. بیا وروسته به څلورم برنامه په همدې ځای بیا پای ته ورسوو. سلاید ته ځو.
مثال وایو. مثال موږ ته ویلي دي وایي د یوې تیږې یا یوه ډبره کتله یې څومره ده په سلاید کې معلومیږي. کتله یې څومره ده؟ کتله یې 60 ګرامه ده. کتله یې څومره ده؟ 60 ګرامه. او حجم یې څومره ده؟ حجم یې 15 میلی لیتر ده. موږ ته وایي د تیږې یا د ډبرې چی پیدا کړه؟ کثافت پیدا کړه. ښه ګران دوستانو راځم د دو جسم چی یا د ډبرې کثافت پیدا کړه. ما ته داسې وایي چې د یو جسم کتله څومره ده؟ د یو جسم کتله څو ګرامه ده؟ 60 ګرامه ده. او د دو جسم حجم څومره؟ د جسم خپله تیږه ده ډبره حجم یې څومره ده؟ 15 میلی لیتره ده. ما داسې وایي چې د دو جسم چی محاسبه کړه؟ ما ته کثافت. او د کثافت فرمول موږ تاسو مخکې لوستی و چې کثافت مساوي کی کتله تقسیم پر چی باندې؟ پر حجم باندې. او یو بل فرمول هم موږ تاسو ورته لوستی و چې هغه د انګلیسي تورو څخه په ګټه اخیستنه ډي مساوي کی ام تقسیم په چی باندې؟ پر وی باندې. ګران دوستانو موږ ته دوه شی راکړي دي. یو شی نامعلومه ده د جسم کتله راکړي څومره ده یا ام. دو ته کولی شي ام هم وایم د جسم کتله یا شی یا ام. ام څومره ده؟ 60 ګرامه. او د جسم حجم څومره ده؟ دو ته کولی شم چې وی هم وایم. په وی سره موږ تاسو ښودلی مخکې څومره ده؟ 15 میلی لیتره ده. څومره لیتره ده؟ 15. ما ته وایي د جسم کثافت دا په ډي سره هم ښودلی شم د جسم کثافت به څومره وي. ډېر اسانه ده ګران دوستانو. فرمول داسې دی د کثافت چې ډي مساوي کی ام تقسیم په چی باندې؟ پر وی باندې. تاسو فقط څه کار وکړه؟ دغه کوم شی چې موږ تر کړی هغه سره کم کوو په د فرمول کې وضع کوو. کتله څومره ده؟ 60 ګرامه دلته وضع کوو. او حجم څومره ده؟ 15 میلی لیتر هغه په مخرج کې. ښه راځئ موږ تاسو دا محاسبه کوو. په فرمول کې موږ تاسو ته داسې وایي چې جسم کتله تقسیم په چی باندې؟ پر حجم. کتله ما ته څو راکړې ده؟ 60 ګرامه. څو ګرامه ده؟ 60 ګرامه تقسیم پر حجم ما ته څومره راکړی ده؟ 15 میلی لیتره. څو میلی لیتره ده؟ 15 میلی لیتره ده. موږ تاسو د تقسیم عملیه لوست اختصارولی شو ده. یو 15 کې څو کې؟ 15. او که 60 15 تقسیم کې څو بشي؟ نو 4 15 کې به څو شي؟ 60. نو موږ ته چې کله 60 راواخیستل 15 تقسیم کړل نتیجه څو شوله؟ نتیجه به شي څو؟ 4 واحد د کثافت ګرام په چی باندې؟ پر میلی لیتر. نو د دو ډبرې چې کتله یې 60 ګرامه او کثافت 15 میلی لیتره و حجم 15 میلی لیتره کثافت څو شوله؟ 4 ګرام پر میلی لیتر. دا څه معنی ورکوي ګرانو زده کوونکو؟ دا داسې معنی ورکوي چې په هر میلی لیتر کې د دغو ډبرې په هر میلی لیتر یعنی په یو میلی لیتر کې تقریبا 4 ګرامه د ډبرې کتله شتون لري. یا داسې هم ویلی شو چې په هر میلی لیتر کې 4 ګرامه کتله سره کمته ده موجوده ده. دا ګران دوستانو زموږ تاسو د کیمیا څلورم برخه. خو زه تاسو ته په څلورم برخه کې یو سوال درکوم هغه تاسو سره کم کړه په کورونو کې حل کړه. د دو کثافت فرمول دی په کورونو کې تاسو کارخانګي په حساب باندې حل کړه. سوال سره کم دی. سوال په تختې ته لیکم تاسو بیا هغه په کورونو کې سره کم کړه حل کړه. مثال درته لیکم. مثال د یو جسم کتله 10 ګرامه او حجم یې 2 میلی لیتره دی. د جسم کثافت سره کم کوي. د جسم کثافت محاسبه کړئ. د جسم کثافت شی که محاسبه کړئ. ګران دوستانو سوال داسې دی و یو جسم د فرض کړه چې د مارکر د تیږه درشه چې ده کتله یې څو ګرامه ده؟ 10 ګرامه او حجم یې څومره ده؟ 2 میلی لیتره. ما ته وایي د همدغه جسم کوم جسم چې کتله یې 10 ګرامه او حجم 2 میلی لیتر ده کثافت سره کم کړه محاسبه کړه. موږ تاسو د کثافت فرمول ولوسته له همغه فرمول څخه ګټه واخلئ او فقط قیمتونه فرمول کې وضع کړئ. انشاءالله ساده سوال دی. ښه ګرانو زده کوونکو دا زموږ تاسو څلورم برنامه. تر بلې برنامې پورې موفق او کامګاره اوسئ. ښه وخت.